هارون الرشید دا یو باچا تیر شوی او د دې متعلق علما ډېر اقوال او خبرې ذکر کړي. د دې هارون الرشید زوی دی او ډېر ناس تبعی د علما او سره وا سورلسو دیارلسو کال عمر به پلار ته بچ راغی پلار سره به 15 منټه 10 منټه 20 منټه کې ناسو خو څنګه چې بچي د پلار نه کوم مینا اخلي او کما توقع او امید کے ساتھ دی بچی باغ نه ساتل خو څه بچ کوم زبا علماء دا به سره ناس چې کوم زبا علماء دا به سره ناس یو ځل هارون الرشید تا وزیران او مشیران راجم دي او د بل ملک نه یو وفد راغلو هارون الرشید سره مجلس جوړ دی د هارون الرشید زوی په دغه دوران کې عمر 14 کالو تر رسیدلې دی راغی چې راغی په سر باندې یو ساده پټکې دی او په غاړه باندې یو ساده او عجیب جامې دي چې داسې ولیدل نو دی لاړو دی پلار سره په دیوګه باندې لاس کې خدو هارون الرشید اس نشو ویل خو دومره اول چې دا زما بچی دی نو پاګه کې یو وزیر یا مشیر د هغه ورته وی چې داسې چللې چې کله ستا پلار په داسې مجلس کې ناسوي به مرزا بابا دې خپکیږي په دې باندې خلق وزیران او مشیران او ته په داسې جامه راشي اسې مکوا وې دا مې درته پلار ویلی وې او دا دې پلار ویلی راته وې ښا بس پلار د ټولو وزیرانو او مشیرانو مخ کې ناشته دی ورته راغی ورته وی پلار دا خبره تا کړی دا چې دا دې زمنګ مجلس ته نه راځي ول او بچی چې کله داسې مجلس وی دنیا خلق راغلی وی ته داسې یا خو لباس بدلوا داسې مرازت ټول د مجلس هغه رونق بدل شي اولیاء ګوره اولیاء ویخا اولیاء او نزان ساتل پکار دي که هارون الرشید باچا دے خزان نہ باچا دے زوی کی جلال راغے مخامخ مارغدا سناس تے ونه کی ورتاس کی اے مارغو د هغه رب په نامه باندې دستا قسم وی چې کوم رب تعالی د الوتو طاقت درکړې دی د خدای په حکم باندې راشه او زما په لاس باندې کینا هارون الرشید او ټول کابینه ناسدا بچ مرغ ته اشاره وکړه مرغ ډارک راغی د هارون الرشید زوی په لاس باندې کی ناستلو هغه مرغ ته سګوري او دې مرغ ته ګوري ټول وزیران حیران دي مشیران حیران دي هارون الرشید حیران شو ورته اے مرغ د کوم ذات په حکم چې دل تراغلی د هغه رب العالمین په حکم باندې زپ دنیا کې سیل کوا مرغ روان شلو د هارون الرشید زوی پلار تراغه وی اے پلارا خدای پامان زدر نه لاړم کور تراغه مورته وی اے اما جان زپ یو سفر روانېګ او ورته اے بچړیا د باچا زوی د امیر المؤمنین زوی ستاد پلار په حکومت کې د دنیا خلق ژوند تیرای اے بچړیا زما سچ غواړي ملو بشي ورته موري اساری ګمنا خامخا بار بار اصرار کوي تر دې چې مور تر نږدې شو د مور لاسي اونې ولوخ کلی کو ورته وی اے ګرانی موري زروانی غم مور ورته وی بچی چې تزي د سرو زرو دا ګتوالا اے بچړیا کمزه بدربانی تنگ سے راشي و بچړیا دا ګت بخر سکی وی موري که امر را تکي وابه اخلم او که امر نکي ني اخلم
مور ورته په جړا شو ورته اے بچړیا چې نقدي پیسې نالي دا زما در سره و نه خدا کله کله درته زیدي دلما و بچی دې تبګوري بچي سبا د پلار د کور روانيږي د باچا د کور نه اوزي د باچا په کور کې اسونه دي د باچا په حکم کې اوخان دي د باچا په حکم باندې نظام روان دي لیکن هغه بچي لاړو د تاخنه قران کریم راواغستلو یو لوټه راواغستا یوی جانماز وګ باندې واچو هغه ګوتې پلاس نکړل مې نه کې جب کې واچولا او د بصری په طرف باندې روان شو کله چې د بصری خار ته ورسېدلو او عزیزانو دام انسان دی دام باچا دی د زوی د دې پلارم بادشاہید او د ملنګ بچی ژوند ته ګورا د بصری خار ته لاړ د بصری په خار کې ور باندې شپراغلا شپتیر شولا سبا ورځ راغللا ځان ته یو ځکه ناشته د قران کریم تلاوت کوي شپه تلاوت کی تیر شولا سوچ ورته راغی چې رب العالمین ما تعالی سن را کړی دي الله جل جلاله ما تسترګی را کړی دي کله دنیا خلق مزدوری کولای شي زم مزدوری کولای شم بار چوک ترا اوتلو خلق مزدوران ناشتي د هارون الرشید زویم پکې ناشته ابو عامر بصری رحمت الله علیه فرمایي وای دما دیوال غرزیدلو زما دیوال غرزیدلو راغله ما چوکي ګرځیدلما دلا بچی سوکړه الګ ته وړو کې ماشومي سرنګ ناسه دلته وی بس ناشته مزدوری کوم کو سوکړه باندې مزدوری کوم ابو عامر بصری رحمت الله علیه عزتین لاړ وړو کې ماشوم دیو سکارګه هر کار کوم یو کسورتا आवाज کوي اے ابو عامر بصری دا ماشوم ډیر تکړه کاریګر دی دا چې چا کار ته بوتلې بے ارمان کوي ابو عامر بصری ورته راغی سوچ کی دارال چې زوړو کې ماشوم دې شپاړه سکالو الګ دې ځان سره بوزا ورځ به غلط شي چا سره بس منډه تړلې به وای د مینې ورته وای اے بچوړیا کم کار درځي په کم کار خپويږي ورته وای بابا جانا هر یو کار چې را ته وړاندې شي د خدای په حکم باندې ما ته پکې به بندیز نوي زپاغه کار کې ماهر ما ورته وی اے بچړیا زما دیوال غرزیدلې دی ورته وی ډیر خلا ز دیوال وهلې شما الکه دیوال نشو وهلې بل استاد سره بوزم ته ورته خټي ورګي وی ختمه بوزا ډېر ورځې ور باندې اوختي کار مې ونه کو خو به دې پاتې بس چې کله روانې دل ورته بابا و دې زما دو شرط دي ګوره دغه کار لازم خو دو شرطونه به مانی کم شرطونه دي بچي وایا وای بابا جان اړم به شرط می داد چې کله مؤذن आवाज کوي الله اکبر الله اکبر زبستا کار فریدم او دا خبرم ور سره اورا کستا کور د جمعات نه لري وي زبخا مخا جمع تزما وای بل شرط وایا وای بل شرط می داد چې ز پاپ تک یو رضی کار کو یو رس کار کې وای شرط می داد چې ما تبا په باندې یو درهم راکې د نورو مزدورانو یو درهم دې ما ته په باندې یو درهم راکې او کار به سره یو رس کوم مجبوره مې دوی مورز ته نه غواړي دا خو چې بالغ دې ما چې راځه بچیا نن خو دې خوان له بوزم چې لا تسنګ کار کې ابو عامر بصری وې عزت نه کور تلاړم ما ورته ویلي بچي تا ته بیل چرولم اے بچوړی تعالی کو دال راولم کلمہ سامان راوړلو زپین لاړم دوباره ما ورته ویل دا خوره برابر ولغوانی نن خټه برابر کا سبب بیا بلګل کار راولم هغه بیا خټوي بستان دا ډیپټی شو بس ته خټه برابر کی و ډیره خلا بس خټه برابر کړه دی وې ز چې لاړم
زما کار پیدا شو، ماشومانو ته مې سپارښتنه وکړه چې د مزدور ته بیا روټۍ راوړی ټیم په ټیم باندې. او زه لاړم چې لاړم زه په خبره کې سبا ورځ هم را باندې هلته تېره شو. چې راغلم 2 ورځې بعد چې راغلم ډایرکټ چې لکه ما خو خټه کړې وه هغه به هم پاتې خمبیر شوي به چا به ورته مزدور راغوښتی که به یې نه راغوښتی. ډایرکټ راغلم. ابو عامر بصری رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله راغلم ما چې ولیدل هغه خټه دیوال شوی بالکل دا دیوال تقریبا سینې ته برابر شوی. زه ډایرکټ کور ته لاړم. لور نه مې تپوس وکړ ای بچوړي څوک مزدوران راغلیو، چا مزدوران راوستي؟ لور ورته وی بابا جانا هغه لږ چې تا راوستی و پخپله دا دومره کار کړی دی. څوک ورسره نه ووایي؟ نه هېڅوک نه ورسره. وی ای بچی تا ورته روټۍ یوړه؟ وی بابا جانا کله چې ما روټۍ ورته یوړله ما ته اواز وکړو زه خورې لاړه شه. ما روټۍ په ځای کې ښودله. زه چې ماسپښین ټیم باندې لاړم د مانځه ته تللی زه چې لاړم ترکاري هماغه رنګ پرته وه، روټۍ ورباندې ښودلې وه. زه بې مازدیګر راغلم ما تې تپوس وکړلو ای رورا تا خو دا روټۍ خوړلې نه ده؟ وی ما ته وفرمایل ای خورې دا روټۍ واپس کور ته یوسه. ای بابا جانا ما بیا دوباره تپوس ته وکړو ما ته وفرمایل زه روژه دار ما زما خورې په خوله باندې روژه ده. اے رب کریما خدایا د هارون الرشید بچی بچیرته پښمنه کړو یا الله چیرته به په مړه خېټه روټۍ خوړلې وه. ژوند دنیا امانت ده، انسان ته الله امانت ورکړی. الله رب العزت دې د دې امانت په قدر باندې منګه پوي کی. هارون الرشید بچی دی، د باچا زوی دی، د امیر المؤمنین بچی دی. ابو عامر بصری وی درېیمه ورځ ده زه لاړم صبح بازار ته یو چا نه تپوس کومه چې دلته هغه هلک شته دی او که نه. ما یو مزدور بوتلی او د دې ځای نه یو کس ته لاړم ما ته وفرمایل ای بابا جانا د هغې عادت کریمه دا دی چې هغه هفته کې یو مزدوري کوي، د یوې ورځې نه بعد بل خیلي ته بیا راوځي مزدوري کوي. په هفته کې د هغې یو ورځ وي، باقي نورو ورځو کې مزدوري نه کوي. یو مزدور آواز وکړو زه به در سره لاړ شم. ما چې نه بس زه واپس لاړم. بیا د خالي ورځ ورالم ګورم هغه نوجوان ناست دی. ما ورته په سر لاس کېښودلو ای بچوړیا ته خو مزدوري نه کوې ما ته پته ولګېدله د هفتې منځ کې مزدوري نه کوې. ویل چې نه بابا جانا مزدوري هفته کې یو ځلې کومه. وی مال بچوړیا نن بیا د مزدور ضرورت دی. ما سره لاړو د ابو عامر بصری وی ما ژوند ټول خطا شلو. لاړم یو ځای کې ورته کېناستلمه چې ای بچوړیا یوازې کار کوې که مزدور درته راولم؟ ویل چې بابا مزدور ته ضرورت شته دی نه. زه یو ځان ته ځای کې کېناستم ما په سترګو باندې ولیدله چې د دې بلچې نه خټه څوک واخلي بری دیوال باندې کېږدي، یو بل کس را منډه کې کاڼې راوالي، کاڼې په خټو کې کېږدي، 3 کسان لګې دي. دې صرف خټه لاس کې راوالي بیا د لاس نه بل څوک والي. زه په منډه باندې رالم چې کله حسن بصري ته راغلم که ابو عامر بصری وی چې کله د هارون الرشید زوی ته رالم نو په دې دوران کې زما سترګو ته بیا یو دغه نوجوان راغی. ما ورته ویل ای بچوړیا هغه ملګري ستاسو شلو چې تا سره لګیو کاري کولو. ما ته ویل بابا زما ملګري شته دی نه. زه بابا لاړ شته ستا دیوال په کار دی
او که خلق لیدل دی پکار دی. کله چې د ولی نه کرامت ښکار شي عزیزان، علماء لیکلی دي چې اکثر وخت د پار به ولی پاتې کیږي نه. ابو عامر بصری وایي زور تر عالم چې اے بچړیا نور کار مکوا بس تستر استومان. ما تویل بابا زما ټول ورځ کې نیمه ورځ پاتې ده، زما ورځ سر ترسو ما سبا دې به خپل کار دی. نن به خپل مزدوری سر ترسوم بیا دې خپل کار دی که ما راولي او که مې نه راولي. عزیزانو ما ذکر ختم شو، ما ورته ویل اے بچوړیا ما سره شپه وکړه. وی ما ته و فرمایل اے بابا جانا ستا کار پکارو کار می درته وکړو زما د شپې غم مکوا. ابو عامر بصری وی 3 ورځې بعد بیا می اراده وشولا، ما ول هغه به خیری په ورځ راځي، واپس می اراده کینسل کړه، خیری په ورځ باندې راغله. بازار کې وګرځیدلما، یو نه تپوس کوم چې هغه نوجوان چې دلته بناستو هغه تاسو ته په نظر راغله او کنا. زړه کې کرم ریبما چې الله دا نوجوان اسنه چې مانه بل څوک بوزي بل څوک رانه بونوزي. ځکه وخت راغله و یو بوډا راته وی چې راخو بیمار دی، هغه ماشوم بیمار شوی دی، نوجوان چې تکمه دی. ول چې کله بیمار دی چې نن درې مورز ده، ما چې کم ځای دی کور کم ځای دی، هغه راځي چې بابا دا کور نشته. هغه مخامخ ځنګل چې ګوري دغه ته کوډله والده او ځان ته پکې پروت دی. ابو عامر بصری په ما باندې خوله راغله چې ای خدایا د باندې بس څنګه تکلیف تیر شوی. ابو عامر بصری وی زرال ما د الله صدا مزدور اونیولو چې ما بوزدي خیمه تا ما بوزدي کور ناشنا تا وای زه د الله سونی علما. کله چې راغلم هغه کوډل کې یو نوجوان پروت دی. او عزیزانو د هارون الرشید زوی دی، د امیر المؤمنین نس بن بچی دی، او سر لاندې خخته یې خود دا په خخته باندې سر یې خود دی. ابو عامر بصری وی ما په سلام واچولو چې السلام علیکا ورحمت الله وبرکاتہ. وی ما ته سترګې کولاو کړې، ما ته وی وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاتہ. وی زر ورخته شلوما کله چې ما په تندی باندې لاس کې خودلو دومره تاو د تبرا روان چې ما لاس څنګه نشو، ما ته لاس ورلاندې کړلو. ما ته وی بابا جانا زما د سر لاندې څنګه لمګدا، زما سر عادت ته په سخت سختو کانو باندې. ما ورته فرمایل اے بچړیا زبدی کور تبو زما کور شتره زبدی کور تبو زما. ما ته فرمایل بابا جانا کور ته می بو زما، ما خو کور پری خودلو، ما خو کور قربانی کړه دی. خو اے بابا جانا اے ابو عامر بصری زما یو نصیحت اور مال چې وای بچی سره نصیحت دی. وای زما خبر ادا ما ته بمرګ راضی خامخا برازی زفات کی دن کې نه ما زمید ګران بابا غیږي ته زما زد عباس رضی الله تعالی عنہ غیږي ته زما. زکه هارون الرشید د کم خاندان نه دی. ابو عامر بصری حیران شو چې وړوکې نوجوان د لږ عمر نوجوان دومره خيار خبرو وکړه. ما ورته ویل اے بچوړیا د کم ترغیږي تروان، ما ته ویل بابا زدردا سترغیږي تروان ما چې زمانه بعد به تخپل پته ولګي. ابو عامر
بصری وی ما تلاس شاپی رکڑے دے ما توی اے بابا جانا یو نصیحت میں دا دے چه ما با دی خپلو جامو کی ما تا کفن امدا زما جامی با کفن کی او بابا ما بخپل اولام بے زما بدن بل چالی دلے نرے او چکل وفات شما زما دلاس نبدا گتا اباسی دا دسرو سرو گتا دا یو دا گتا یو دا کزا یو دا لوٹا دو زما مال دے یو دا چا امانت دے زما کزا او زما مسل براوالی مال چی چا قبر اکا نستلو دا باغی تا پصدق باندی ورکی دا باغی تا ورکی بس ابو عامر بصری ما تا جڑا رالا چه اے بچوڑیا دمر خبری مکوا زبا در تا طبیب راولما زبا ڈاکٹر راولما و زمانیز بین بچیا نوری دمر خبری او ترانی موایا لاسی کو گتے ما ترا او استلا دا امانت والا مال بچی دا بچیر تے او سمچاتے ورکما ما تے او فرمائل دا بہارون الرشید تے اوسی ما ویلی اللہ دا خو صاحب زادہ دے دا خدا امیر المؤمنین زوی ما تخکار ورتو اے بچوڑیا زدی خام خاکور تبو زمان وی ماسو خبری کولی دی دزمکی نوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولو انا للہ و انا الیہ راجعون ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی ما ورطا اویل اے بچوڑیا دمرا لنڈا تنگا مرکا ما پو جون کی چا سر کڑی نوا دمرا لنڈا دوستانا ما سر چا کڑی نوا و بچوڑیا دیرا لنڈا دوستانا دی اکڑلا تو وہ زمانہ جدا شوی ما خستا قدر ان پی جندلو ما خستا عزت ان پی جندلو پو ما غا وسیعت باندی اولام بول اخپلی کپڑی ورطا کفن کڑلے او اماغی خواہ دخپل زنگلا اگا جونگڑا چی دور تخو دلیوا ما پدی جونگڑا کی دفن کا قبر خلاشو تجہیز و تدفین عرص برابر شو دا دین آباد دا امانت رسول غاڑی دا بصرین روان شو دا بغداد پا طرف باندے روان شو او عزیزانو کلچ بغداد تا ابو عامر بصری رسیگی درباری خلافت تراغے دا ہارون الرشید دے وسولار دے چی زبور تسوے ماں یہ بیدا بچےوی یا بیدا نسےوی یا بیدا گوانڈی وی دا بسنگ شرکم دا خگران امانت رسول لی دا با اس سے چل کی گی وہ دے سوچ فکر کے چی دا ہارون الرشید قافلہ دا سیل او سفارہ اوتلا سل اسن مخ کے راغلل بیا سل اسن بیا راغلل د سلو اسن یو شان رنگ بیا د سلو اسن یو شان رنگ درې قافله چرا اوتلا ما چې اولیدل پدې کې صاحب د تاج را روان دی او ټولو اسونو کې دا اس اوچته او پټولو را سوریدونکو خلقو کې دا اوچت را روان دی وای ما سوچ او فکر وکړو چې رسدي نو عمدا کسته دا هارون الرشید ما تخکاری وای زه ورته په غونډې ودرېدلم او ورته می आवाज وکړو السلام علیک یا امیر المؤمنین سلام دی پتا باندې یا امیر المؤمنین زما در سرکار دے وی دی دوران کی ما تخلق لار پر خودلا ز پمنډ لار کله چې پمنډ باندې ورسیدلما ما غوترا واغسلا ما ولدا غوتوال وی هغه داسلان دی باندې ولیدلو بیا می ترخ تلاش کو قران کریم میرا واغسلو چې دا قران کریم وال وی هغه قران کریم کولاو کو مخ باندې کی خودلو ما ته او قتلوی جلل ما ورتویل نور رات پت نشتا خدا دې او مسافر حلق امانت ته ما ته وی اے بابا مسافر دې سکو وای چې کله خبرې تیزی شولې ما باندې ډ چراغ ویری دلما چې دې بیتانه خا مخاطب اوس کې
هارون الرشید مان لاړ خو چې ما ولیدل داغي سترګې سرې شي. امر فوجانو توکو چې دې ته روټي تنظیم وکړي زه واپس راځم او چې کله دې ما راوغوښتو دې به ما ته راولئ. ابو عامر بصری وی ورځ را باندې نیمه تېره شوله مازدیګر ټایم دی ما پسې خاص څوکیدار راغی چې امیر المؤمنین دی غواړي. زه امیر المؤمنین دننه نه ایستلما ټول خلق د مجلس نه پاسول ما ته وی ابو عامر بصری تعالی چا امانت درکړی دی. ما ورته فرمایل دا یو نوجوان ولا ستلس کال عمر یو وی سکاری کولو وی د ورځې به تلاوت کولو او شپه کې به الله ته قیام الليل باندې ولاړو. هغه نوجوان مال دا امانت را کړی دی دا امانت پستا حواله دی. وی قران کریم را واغستو به راته فرمایل چې او عامر بصری رښتیا خبره کوا دی نوجوان سکار کولو. وی ما وته فرمایل د خیل په ورځ باندې به افته کې مزدوری کولا باقی ټول افته به الله رب العالمین تا په عبادت باندې لګیو. وی ما ته هارون الرشید او قتل او پجړا شو چې اے ابو عامر بصری تا بم پاغه نوجوان باندې مزدوری کړي. وی ما وته فرمایل چې دو ورځې ما سره مزدوری کړي دا. وی ما ته او فرمایل چې آی هاي صد افسوس پتا باندې چې تا د عباس رضی الله تعالی عنہ په نصیب باندې مزدوری کړي دا. ما ورته فرمایل چې اے امیر المؤمنین زما دې پر رب د کعبه قسم وی کما ته دا پته وي چې دا د خاندان رسول سره تعلق ساتي دی به ما په سر باندې کې نه ولې خو ما ته پته نه وا ما ته ال پته ولګیدلا چې کله د ځن کدن حالاتو. هارون الرشید په جړا شو ما ته وی اے ابو عامر بصری دارات وایا چې زما بچي څنګه وفات شو. وای ما وته فرمایل چې کله ستا بچي ما سره مزدوری وکړه مزدوری ناشنا مزدوری وا زورته اوسه کې ناستلما او چې کله ما پسترګو ولیدل چې دی आवाज لګې ده خود درې کسانو کار به کولو ما د دې پلاس کې خټه نه دلیدلې ما د پلاس کې کانه نه دلیدلې کانه بل چارا غستلو خټم بل چارا غستلا دی څوکیدار. وای بیا ورپسې زرال چې اے بچوړیا نور مزدوری مکوا ما سره اوسېګا د ویل ز په محل کې اوسېګم نه ما نه اجازه واغستلا کدی بل خیری ته خوخوا ما به مزدوری تراولی او کدی خوخ نه وا ز تخپل کار کوا ز بخپل کار کوم. یا امیر المؤمنین د خیلی پورس چلاړم ما ته پوسو کړلو چاراته فرمایل هغه بیمار زور پسې عالم تنبوتا د ځان له لخوا کوټه والے وا او دې کې پروت یو وخت د سر لاندې خو دیوا او په هیڅ طریقه باندې سنت طریقې باندې پروت ما دې ته پوسو کړلو د بچی ناشنا ته بوا ما ور اے بچوړیا زبدي کور ته بوزما لیکن هغه د مر خبرې وی ما ته فرمایل چې او ابو عامر بصری زما جون ختم دی خو زما نصیحت داد چې پلار ته می هارون الرشید ته دا ګوت ورسوا او بیا ورته خبر وکا هارون الرشید برناس دی مور دنن ناس تا مور خبري اوري مور په منډه دروازې تراغلا आवाज کی دروازه کولو کا اے امیر المؤمنین دروازه کولو کا زما د زړه شیشې مات شوې زما بچي وفات ما د خپل بچي قبر ته ورسوا ما خدا ته بار بار ویل چې زما بچي بدا ټکه کولو چې اے مور زما جون امانت ته ز امانت کی خیانت نکوما. هارون الرشید ورته आवाज کوي اے بی بی انتظار کوا استاد زړه شي ماتي ندي زما دم لا تیر ماته
ابو عامر بصری وی ما باندې تبراغلا چې د باچا په محل کې ناشتي وای دنه جواب راغی چې اے ابو عامر بصری دارا ته وایا چې زما د بچی سا څنګه لاړه وای ما وته او فرمایل چې اے ادي جانې ستاد بچی سا څنګه لاړه ستاد بچی درې خبرې وی سلورم خبره دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو عامر بصری وی د درنا आवाज راغی چې الحمدلله امیر المؤمنین ورتوی اے بی بی تاز ما په بچی باندې د الله حمد او ثنا څنګه ویلا وای زبې څنګه نه وای ما ته زما بچی چتللو ما ته و خبره کړې وا هغه خبره ده چې ای زما ګرانه مورې دعا را پسې کوا آینده دیدن با زما استا پغیق د جناب محمد رسول الله کیږي بس زما بچی لاړو پدې هغه غم پدې باندې بدل کو هارون الرشید ابو عامر بصری ته وای چې راځه بچیا خېج په اسمان نه اسونه روان کړ او اوس په دربار عالیه تزي د ابو عامر بصری په قیادت کې هارون الرشید خارونه پریدي د خپل لاندې ان چې لاړو ځنګل ته د خپل زوی په قبر باندې ودرېدلو او د خپل زوی قبر ته مخاطب شو ورته وای اے نوجوانا اے زویا اے وفادارا تا خپل وفا د خپل جانان سره ته ورسولا واقعي خبره وا چې ستا مینه د جناب رسول الله سره وا ستا مینه د آقا نامدار سره وا اے بچړیا زما سلام په عباس رضی الله تعالی عنہ باندې چې زمونږ نکره پاغه باندې زما سلام وایا ابو عامر بصری وای هارون الرشید د خپل زوی په قبر را پرې وتلو او دغه خوري د هارون الرشید په خله کې لاړې او په چغو باندې اوجړل او ماته او فرمایل چې او ابو عامر بصری چې د چا غوغله د آیات لاړو یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا هغه په قران دی آیات داسې عمل کوي لکه زما بچی چې ور باندې وکړو خو اے ابو عامر بصری دا راته وایا زما بچی بتا تا اخیری خامخای و خبره کړي امراته وکا هارون الرشید خاوند ولایت ته او ورته وی او یو خبره بل کړي وا وی ته الته ولنه کوله وی زیره دلم وی څه خبره درته کړي وا وی اخیری خبره راته دا وکړه چې زما فلار ته وایا چې ډېر غولې دلې ډېر وغولېدلې د دنیا په لوه لعب کې مشغولای او د خپل جانان مینه در نه پات شولا اے زما پلارا کرب راضی کول غواړي نو په شای محل کې الله نه راضی کیږي د خپل رب پسې داسې راوزا لکه ما چې ور باندې خپل ځان ور خرڅ کړلو عزیزانو هارون الرشید زوی خوب کې ابو عامر بصری وی بیګاته می اولیدلو خوب کې می چې اولیدلو وی یو مزیدار گنبد شین جوړ ده پدې باندې او علیشان صادر را خور دے زه سوچ واغستلم د گنبد ناواز راغی چې او ابو عامر بصری دنن راشا وې ز دروازې ته ورسېدم دربانچی راته आवाज کوي بهر ودرېګا دنن مرازا ما تاسو کو دنن سوګ ده ما ته او فرمایل چې دننا جناب محمد رسول الله او عباس رضی الله تعالی عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه وای ما ته تاسو کړه چې سلورم ور سره سوق دی وای سلورم ور سره د هارون الرشید بچی دی ما ول زدنن ور زمان د دنن आवाज راغی چې او ابو عامر بصری چې څوک دنن راشي به بهر پاتې کیږي نه دې درا اولې ګلو د دې امانت او رسولو تم د دې انتظار کوا تم د دې انتظار کوا مولانا زکریا رحمه الله علیه فرمایي چې چا د اولیاء له خدمت کړي عزیزانو الله پاک ورته دنیا کې د ولایت او د بخنی زیر را لګلی بختور دي هغه خلق چې د اولیاء په دربارونو کې د اولیاء خدمتونه کوي اولیاء سره مینای اولیاء سره محبت ساتي کرامت بعد الموت د هارون الرشید د زوی داو چې هغه وصیت دا وکړو چې زما پلار ته دا خبره اورسوا
او د هارون الرشید دا کرامتو چې د خپل زوی پټه خبره ورته الله ښکارا کړې وه چې بل خبره درته کړې ده هغه هم راته وکړه. عزیزانو بعضې وخت کې د ولي نه کرامت بعد الموت ثابتېږي. ابو عامر بصري وایي چې ما سره وعده دا کړې وه که تا زما امانت ورسولو زه به تا ته بیا د دې شکریه ادا کړم او د چا پخلی به درته ادا کړم. نو وایي هغه د ابو عامر بصري وعده وه. ابو عامر بصري وایي چې ما سره کومه وعده شوې وه نو هغه ماله په خوب کې بیان شوه چې تا خپل امانت کې خیانت ونکو او د دې راتلو تم انتظار کوه. الله رب العزت زمونږ او د ستاسې د ټولو داسې ژوند نصیب کړي چې الله را ناراضي شي، رسول الله خوشاله شي، بچیان مو دې الله داسې نیکان کړي، بیبیانې مو دې الله داسې صبرناکه جوړې کړي. الله رب العزت زمونږ او د ستاسو د ټولو پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.